پدې لس شپو کې به یو شپه لیلۃ القدر هغه به دې حاصله او چې د هغې یوې شپې عبادت یې وکړو لکه 3 کاله چې د الله عبادت وکړو دا دومره قیمتي شپه هسې نه چې دا رانه لاړه شي. کان النبي صلی الله علیه وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان. امام الانبیاء به اعتکاف کو د اخیر عشری د میاشتې د رمضان یو پیری اولو لسو کې اعتکاف بیا په منځنو کې وکړو بیا په اخیرو کې کېنه صحابه ته وی ما چې دا په اولو کې اعتکاف کو د لیلۃ القدر تلاش مې کو بیا چې مې د ورپسو لسو کې وکړو نو ام د لیلۃ القدر تلاش کو بیا راته وښودلی شو چې هغه شپه په دې اخیرو کې ده نو یو صرف د اخیری عشری اعتکاف کومه د مرګ پورې امام الانبیاء د اخیر عشری اعتکاف کړی دی د لیلۃ القدر د تلاش لپاره کړی چې دا شپه رانه چرته پوت نشي. نو ډیره قیمتي شپه ده د اختر په ورځ بیا ټول سړی مانځله رواني معتکفین ډیر خوشحالي چې د اختر په ورځ مانځله ځي ای به وایي اخیره عشره مې رون کړې وه او په هغې کې یوه شپه لیلۃ القدر راغلې ده هغه شپه مې حاصله کړې ده لازمي نه ده چې تا ته دې نښې معلومې شي چې دا لیلۃ القدر ده خو بس ته عبادت کوه په هره شپه په دې نیت چې نن شپه لیلۃ القدر دی بس هره شپه نو یوه شپه به پکې لیلۃ القدر راغلي تا به تلاوت کوه تا به دعا کوله او هغه به د لیلۃ القدر سره برابر شوي نو ډېره قیمتي شپه ده او د هغې واحد حل چې دی هغه اعتکاف دی. زنانه کورونو کې اعتکاف ته کښېنئ نارینه مساجدو کې اعتکاف ته کښېنئ زنانه چې د مانځه دپاره یې کم ځای په کور کې ټاکلی مخصوص ځای هغې کې دې کښېني که نه یې ټاکلی نو ځان له د یو مخصوصه کمره یا کمره کې دنده یو مخصوص ځای د اعتکاف دپاره وټاکي د امام الانبیاء د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس په د امام الانبیاء بیبیانو اعتکاف کو امهات المؤمنین اعتکاف کړی د امت میندو اعتکاف کړی دی د نبی علیہ السلام د وفات نه پس نو چې زنانه کورونو کې اعتکاف ته کینی او نارینه په جماعت کې کینی ته نه خبر د اعتکاف فضیلت په خپل ځای خو چې سړی د کوره بستره روالي که نه او شلمه روژه وي او بستره روالي څه کوي زمه د الله په در کې پرېوځمه زمه د الله په در کې پرېوځمه زمه د الله په در کې کډه ورچومه زمه د الله په در کې سملمه بستره د کوره روالي او را روان شي بیبي نه جدا شو بچو نه جدا شو رشتہ دارانو نه جدا شو چرته ځي زمه د مسجد کې دیره کېږم او سملمه او الله ته پرېوځم په دې عشره کې به په ذات بخمه انشاءالله ته ګوره بیا نو چې سړی راشي او د الله په در کې دیره شي او پرېوځي روجمات قربان پېشمنۍ قربان د بچو د بیبي مشغله قربان صرف د الله سره به مشغله کومه صرف د الله سره به مناجات کومه صرف د الله سره به خبرې کومه نور به هېڅ هم نه وي نو دی چې راشي او جومات کې دیره شي وایي به یا الله ما وبخه ستا در ته راغلی یم وایي به نه دې بخمه دا ګناهونه دې کړي دي دی به په دویمه شپه بیا وایي الله ومې بخه که نه ستا در ته راغلی یم بل در مې نشته دی زه هم چې دا معتکف ناست په جومات کې دی وایي انت مولانا لا مولا لنا یا الله تم مولای او بل مولام نشته دی الله تم مولای بل مولام نشته الله دغم در دی او بل در خو نشته دی نو په دویم ځل به وایي نه دي بخمه چې درېیمه شپه شي د معتکف او په جومات کې ناسي او خوش جماعت او دې سر په سجده کی دي وای سبحان ربی الاعلى اے زما رب ته ډیر پاکي او د ټول دنیا نه اوچته الله نن می درې مورز دستا در کې ناسم او تا ته الله ستا در کې ناسم ما نه بخي